تیارو که دا د رشتو فیصلې بره په اسمانونو کیږي. پریم د لار آشنا جوړ ته نفسات نشي اور میګ د مات نشي. وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو په ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، په سوشل میډیا بلکې په خاصه توګه په ټیک ټاک کې یو ویډیو وایرل شوې ده. په هغه ویډیو کې دا خبره کیږي چې جهانگیر خان وفات شوی دی. دې خبر په زرګونو مینوال اندېښمن کړل. آیا دا خبر رښتیا هم دی او کنه؟ په دې حواله تاسو ته حقیقت وړاندې کوم. ګرانو کتونکو، په ټیک ټاک څو ورځې د مخه یو ویډیو شیر شوی و چې په هغه ویډیو کې د پښتو فلم سټار جهانگیر خان د مرګ خبر چلیدو. ما ته په واتس اپ ډیرو مینوالو وایسونه کول چې دا خبر رښتیا دی او که دروغ. زه دلته یوه خبره کول غواړم چې څوک هم د خبر تصدیق نه کوي او پرله پسې شیرینګ شروع کی. په کار خدا دی چې اول د خبر تصدیق وشي بیا شیر شي. ګرانو کتونکو، کله چې دا خبر تر ما پورې راورسېدو نو ما مختلفو ذرایعو سره رابطې وشوې چې آیا دا خبر رښتیا هم دی او که دروغ دی. د کراچۍ په ښار کې د پښتو ډرامو یو ډیر باکماله اکټر کامران خان سره رابطه زما وشوه. کامران خان ما ته وایي چې ما له جهانگیر خان سره په فون باندې رابطه وکړه. جهانگیر خان بالکل ټیک ټاک دی. ما کامران خان نه دا تپوس وکړو چې جهانگیر خان تا ته ټوله کیسه څنګه وکړه. هغه راته ویل چې جهانگیر خان ویلې څو ورځې له مخه زه بیمار ولم، اوس الحمدلله بالکل ټیک ټاک یم، یو داسې مشکل نشته چې زه یې تا ته ووایم. ګرانو کتونکو، په شوبیز دنیا کې ډیر پښتانه ډیر اداکاران او اداکارې ژوند کوي او په مختلفو ډرامو په فلمانو کې د خپل فن مظاهره کړې ده. خو زمونږ د پښتنو بدبختي دا ده چې د خپل ټیک ټاک دپاره، د خپل ویوز دپاره مونږ د یو اداکار د مرګ خبر شیر کو. سوچ هم دا وي چې زمونږ ټیک ټاک به مونږ ته ویوز راکړي، لایکونه به راکړي. نو دا بالکل ډیر بې لارې کار دی، ډیر بد کار دی. پکار دی داسې مونږ نه وکړو. ولې چې دروغجن خبر یوازې یو انسان نه بلکې د هغه ټوله کورنۍ، دوستان او مینوال سخت پریشان کړي. بیا خو جهانگیر خان د پښتو فلمونو او ډرامو یو مشهور لیجند سټار دی. هغه په کلونو کلونو د خپلې ښې اداکارۍ د وجې د خلکو زړونه ګټلي. نو که د داسې اداکار خبر او هغه هم د مرګ خبر مونږ په سوشل میډیا شیر کړو نو داسې اداکاران او داسې لیجند په زرګونو مینوال لري، هغو ټولو ته درد ورسي. پکار دی مونږ د چا د زړه درد نه واخلو. ګرانو کتونکو، مونږ الله ته لاس په دعا یو چې الله د جهانگیر خان ته روغ صحت ورکړي. آمین ثم آمین. د دې ویډیو مقصد مې هم دا و چې زه تاسو ټول په حقیقت خبر کړم. الحمدلله جهانگیر خان روغ او جوړ دی او د هغه د وفات خبر بالکل دروغجن دی. په آخر کې تاسو ټولو ته دا خواست کوو چې کله هم داسې خبر مه شیر کوئ چې هغه خبر صحیح نه وي. دا و د جهانگیر خان د وفات په حواله ویډیو چې ما له تاسو سره شیر کړه. تر بل ښه او ښایسته پروګرامو پورې ما ته راکړئ اجازه. د الله په امان.